سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، بیا هم امان الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې د اتم درس سره. دوستانو بیا هم نننی درس د غوط په باره کې ده. نو غوط نه مطلب دا ده چې تاسو پوهیږئ سرکونه ده. د دې درسونو نه مطلب دا ده چې تاسو به په سرکونو باندې آشنایي پیدا کوئ، د هغو د اشارو سره، د خپلو چراغونو سره، د سوختي سره، د ننوتو سره، د باتو سره او داسې نور. صحیح ده؟ خو د ټولو نه مخکې زه تاسو نه ډیره زیاته بخښنه غواړم او د تاسو نه ګیله هم کوم. نو دا بخښنه په دې غواړم چې دا کوم ویډیو چې تاسو ته ما اپلوډ کړی ده په دې کې زما ساوند نشته، او ګیله په دې کوم چې یو دوست زموږ هم پیدا نشو چې دا ویډیو یې کتلی او مونږ ته یې ویلي چې دوست یا ملګریه څنګه دا درس موجود ده او ولې غږ پکې نشته. صحیح ده؟ نو هیڅکله هم تاسو که چیرې داسې یو درس زما ګورئ او غږ پکې نه وي، نو مهرباني وکړئ زر تر زره موږ ته په کومنټ کې شیر کړئ. صحیح ده، زه هم پوهیږم دا زما غلطي ده، زه هم انسان یم، خامخا به د ما نه غلطي کیږي، زه دا نه وایم چې زه پوره یم. نو مهرباني وکړئ کومنټ موږ ته کېږدئ، که کومنټ نه یې موږ سره کولی شئ د فیسبوک او یا د واتساپ د هر څه طریقې نه په تماس کې شئ چې دوست دا څه روان ده. صحیح ده؟ نو تاسو ته وعده کوم چې دا ویډیو به نوی راځي تاسو ته، او دا ډیر یو مهم درس ده چې تاسو ته اوبلیګاسیون یعنی تاسو ته مجبوریت ښیي چې تاسو مجبور یاستئ چې په کوم طرف لاړ شئ، څه وکئ او څه ونه کوئ، او دا یو د پښتو د درسونو څخه ده. صحیح ده؟ نو راځئ د ده څخه تیریږو او اوس نننی درس ته شروع کوو. نو دوستانو زموږ درس دلته شروع کیږي. J'utilise les feux de position seuls, en agglomération non éclairée, réponse A, hors agglomération sur une route éclairée, réponse B, en agglomération éclairée, réponse C. ملګرو سوال دلته داسې شوی ده: j'utilise les feux de position seul. زه به د پوزیشن چراغونه یا ګروپونه یوازې څه وخت استفاده کوم؟ A. en agglomération non éclairée. ګورئ اول زه به تاسو په دې پوه شم چې اګلومراسیون څه ته وایي. اګلومراسیون هغه ځایو ته ویل کیږي چې ښار وي، ګڼه ګوڼه وي، خلک پکې ډېر وي، ساختمانونه وي. صحیح ده؟ نو که چیرې وایي هغه ساحه رڼا نه وي، نو زه په هغه کې صرف له فو د پوزیشن استفاده کوم؟ نه، غلط جواب بی. بی کې ښودل شوی ده hors agglomération sur une route éclairée. نو زه به د فو د پوزیشن د ښار نه د باندې استفاده کوم. ګورئ آن چې مطلب دا ده چې د ننه ښار، اوغ مطلب بهر. صحیح ده؟ بهر د ښار نه چې سړک رڼا وي؟ نه. په سی جواب کې داسې ښودل شوی ده en agglomération éclairée. په ښار کې یا په ښار کې چې رڼا وي، یا هغه ښار کې چې رڼا ولري. مطلب دا ده چې ښار به کې پوهیږئ چې هر ځای کې رڼا وي، سړکونه رڼا وي، چراغونه وي، سړکونه کې ټول د چراغونو او داسې نور امکانات شته چې سړکونه رڼا اوسیږي او دومره زیات رڼا ته ضرورت ونه لرئ. نو زموږ بهتر جواب څه کیدی شي؟ en agglomération éclairée. نو تاسو به د فو د پوزیشن نه هغه وخت کې استفاده کوئ چې تاسو د ښار دننه یاستئ او هغه سړک رڼا واوسي. تاسو کولی شئ چې ویډیو د پخوا په شان ودروئ او پوره معلومات ټکی په ټکی سره ولولئ. La nuit, le champ visuel est réduit. Oui, réponse A. Non, réponse B. La perception de la profondeur augmente. Oui, réponse C. Non, réponse D. ملګرو دلته سوال داسې شوی ده: لنوي په شپه کې le chambre de visuel est réduit. کله چې شپه شي نو زموږ تاسو د سترګې د دید ساحه، د لیدو ساحه وایي غدوي کیږي، ورکوټی کیږي. بالکل همداسې ده. مطلب دا ده که چیرې په ورځ کې ستاسو سترګې 200 متره لرې ویني، 500 متره لرې ویني، په شپه کې به د هغه نیمایي یا د هغه نه کم به ګورئ. صحیح ده؟ په دوهم برخه کې داسې سوال شده: la perception
perception de profondeur augmentée. نو perception مطلب دا ده چې درک کول. درک نه مطلب پوهېدل. صحیح ده؟ وایي د پوهېدل د ستاسو د پوهېدل. صحیح ده؟ د la profondeur augmentée. نو مطلب دا ده چې کله تاسو هم یو شی ته ګورئ ستاسو پوهېدل به په همدغه حالت کې زیاتیږي. یا زه تاسو ته په بل طریقه وایم کله چې شپه شي نو تاسو کله چې یو شی وینئ یو شی درک کوئ یو شی باندې پوهیږئ هغه باندې د ورځې پرتله زیات پوهیږئ. نه صحیح ده که نه؟ نو په تیاره کې تاسو کم پوهیږئ. سمه ده؟ نو د دې جواب نه کیدی شي. که چیرې بیا هم زه به تاسو په بل طریقه دا ووایم. مثال د خبرې که چیرې تاسو یو موټر د ورځې د خوا ګورئ په 500 مترۍ کې نو زر به پوه شئ چې دا یو موټر ده. او که چیرې دا موټر په شپه کې په 500 مترۍ کې ګورئ نو تاسو ته دا شک پیدا کیږي چې آیا دا موټر ده او که موټر سایکل ده. پوه شوئ په دې مطلب باندې؟ داسې په داسې مثال به زه تاسو پوه کړم. L'usager derrière moi s'impatiente. Je poursuis mon dépassement. Réponse A. Je me rabats entre les deux véhicules. Réponse B. ملګرو سوال دلته داسې شوی ده le usager derrière moi s'impatiente. دا کوم موټروان چې زما شاته را روان ده ګورئ دا خپل شیشه کې وایي دا ډېر بېقرار ده ډېر په بیړه کې ده. صحیح ده؟ نو زه وایي اوس څه وکړمه je poursuis mon dépassement. زه به خپل سبقت ته ادامه ورکوم او که je me rabats entre les deux véhicules او یا دا چې زه د دغه زیړ موټر او سور موټر ترمنځ ځان برابروم. نو تاسو اول ښه ځان په دې باندې پوهیږئ. ګورئ که چیرې ته د دې اوس خو تاسو دی پسما حالت کې یاستئ نو دی پسما باندې ملګرو اوس پوره پوهیږئ چې هغه کوم حالت ته وایي چې تاسو غوښتی ده چې د دې زیړ موټر شانه داسې واوړئ او د دې بل حتی د دې سور موټر مخې ته بیرته همدغه لیک ته ځان برابر کړئ. مطلب دا ده چې د سور موټر مخې ته. صحیح ده؟ دې ته دی پسما وایي. نو تاسو سرعت هم 104 ده. نو په دغه حالت کې که چیرې تاسو د دواړو موټر ترمنځ ځان ځایوئ نو تاسو د هغه امنیتي ساحه ډېر زیات کمیږي او غټ خطر جوړیږي. نو بهتر جواب کوم ده؟ je poursuis mon dépassement. زه به خپل سبقت ته ادامه ورکوم. صحیح ده؟ poursuis مطلب ادامه او dépassement هغه سبقت ته ویل کیږي. تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ او پوره معلومات یې دلته سره لاسته راوړئ. En plein jour, la sortie du tunnel risque de m'éblouir. Oui, réponse A. Non, réponse B. ملګرو سوال دلته داسې شوی ده وایي د ورځې په اوږدو کې د ورځې اوږدونه مطلب دا ده چې یا سهار یا غرمه یا ماسپښین هر وخت چې مطلب دا ده چې د لمر وړانګې واوسي د لمر رڼا واوسي. صحیح ده؟ le sortie du tunnel risque de m'éblouir. نو کله چې زه د سهار نه وبخئ د تونل نه وځمه آیا دلته خطر موجود ده چې زما سترګې وسوځي؟ و او که نه؟ نو دا خو واضح خبره ده د باندې تاسو خپله ښه هم پوهیږئ چې کله هم تاسو د ورځې په اوږدو کې د تونل نه وځئ د تونل دننه چې ده دا لمر موجود نه ده او د چراغونو د ګروپونو تاسو ګورئ که نه دې بره د چراغو د طریقې نه رڼا کړی. کله چې تاسو د تونل څخه ووځئ نو خامخا هلته لمر ستاسو سترګې سوځوي. صحیح ده؟ نو د دې مطلب بالکل ای نیسو. اوس به ځینې ملګري سره تپوس وکړي چې ښایسته وکړو چې د دغه مشکل نه مخنیوی وکړو. دوستانو مخنیوی په یوه طریقه کېږي چې هغه دا ده چې همیشه تاسو ځان سره یو سنګلاس وساتئ. سنګلاس نه مطلب دا ده چې دا هغه تور عینکې دي. صحیح ده؟ تاسو به همیشه ځان سره تور عینکې ولرئ او کله هم چې تاسو د سوختي د تونل نه وځئ نو تاسو به د خپل د لیونت د سولی او یا د سنګلاس نه استفاده وکئ.
مطلب دا ده چې خپل عینکې په سترګو کېږدئ. کله چې تاسو هم د تونل نه وځئ نو هغه رڼا یا هغه د لمر وړانګې چې نوی ستاسو په سترګو باندې لګي ستاسو سترګې به نه سوځي او تاسو نه به حادثه صورت نه نیسي. تاسو وګورئ دلته پوره معلومات یې تاسو ته درکړی ده. صحیح ده؟ ګورئ تاسو ته ویل ده چې له لیونت د سولی تاسو همیشه ځان سره څه شی ولرئ؟ یو لیونت د سولی ولرئ او که چیرې لیونت د سولی نه لرئ نو پاغبغیز د سولی. پاغبغیز د سولی څه ته وایي؟ دوستانو که چیرې تاسو ډرایو کړی دلته د ډریور د پاسه او د خواته د مسافر د پاسه دلته یو پکه غونته شي نو تاسو هغه واخلئ او کته کړئ تر څو چې د لمر وړانګې ستاسو د سترګو نه لږ څه بچ شي. Je roule à 70 km/h. Dans cette situation, je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. ملګرو سوال دلته داسې شوی ده چې je roule à 70 km/h. زه 80 کیلومتر پر ساعت سرعت لګوم. Dans cette situation په دغه حالت کې A. je ralentis آیا زه به خپل سرعت کموم او که B. je maintiens mon allure او زه به په خپل سرعت کې روان اوسم. نو د ټولو نه مخکې ملګرو تاسو زموږ چینل ته لاړ شئ او تاسو مهرباني وکړئ د لپنو د دانجې ولولئ. دې لپنو د دانجې کې تاسو ته موږ پوره معلومات درکړی چې دا څه دپاره ده او څه شی ده په دې کې. ګورئ د منځ کې داسې ښودل شوی ده چې داسې یوه لیکه د مخامخ ځې بیا ښي لاس ته تاویږي بیا مخامخ ځې. نو د دې نه مطلب دا ده چې تاسو که چیرې داسې لوحه کوم ځای کې ګورئ تاسو به خپل سرعت ورته کموئ. ولې سرعت کموئ؟ په هغه ځای کې چې تاسو داسې پیچومې ته ښي لاس ته تاویږئ او بیا بیرته ځان مخامخ کوئ نو که چیرې ستاسو سرعت زیات اوسیږي امکان د دې دی چې ستاسو موټر چپه شي او که چیرې ستاسو موټر بیا د تونل په منځ کې چپه کیږي امکان د دې کیږي چې اور لګېدنه وشي د موټر ټکرونه کیږي او همداسې هغه لوګی به هلته ایجاد شي چې هغه مسموم کوي خلک. مسموم نه مطلب دا ده چې انسانانو ته زهرجن کیږي. صحیح ده؟ نو هغه ښه بهتره طریقه دا ده چې دلته تاسو به je ralentis زه به خپل سرعت کموم. صحیح شوه؟ نو بیا هم تاسو کولی شئ چې ویډیو دلته پاز کړئ او پوره معلومات یې دلته سره ولولئ. فکر وکړئ دوستانو تاسو دا اوس ډریوري په حالت کې یاستئ او تاسو د خپل ښي لاس ته وګورئ 80 کیلومتر پر ساعت سرعت و. دلته بل اشارې ته وګورئ اوس راځي 90 کیلومتر پر ساعت سرعت ده او تاسو حق اوليت لرئ. صحیح شوه؟ À cette vitesse, je parcours chaque seconde environ 27 mètres, réponse A. 10 mètres, réponse B. Je maintiens l'allure, réponse C. J'accélère, réponse D. دوستانو لکه څنګه چې نوی دا موټر حرکت یې وکړ او تاسو ته ما ویلې چې تاسو خپل د ښي لاس ته وګورئ اول 80 کیلومتر پر ساعت و بیا 90 کیلومتر پر ساعت شوه او په سر کې لوحه د حق اولیت لګېدلې و. نو دا که چیرې تاسو مهرباني کړئ کومې لوحه چې ما تاسو ته په درسو کې په یوټیوب کې برابر کړی ده تاسو کتلي نو تاسو پوره ذهن په دې هر څه باندې خلاص ده. ګورئ اول تاسو ته هغه کوم لوحه چې د پاسه زیړه لوحه وه هغه حق اولیت ښیي. مطلب دا ده چې په دې ټوله لیکه په دې ټول سړک کې چې تاسو روان یاستئ ستاسو حق اولیت ده. یوه موضوع. دوهمه موضوع یې دا ښودلې چې تاسو سرعت دلته د نه بعد 90 کیلومتر پر ساعت سرعت کوی شئ. مطلب دا ده 90 کیلومتر پر ساعت موټر ځغلوی شئ. نو اوس دلته سوال تاسو څخه داسې شوی ده à cette vitesse je parcours chaque seconde environ. په دغه سرعت کې زه هر ثانیه 100 متره سفر کوم. په هر سکند په هر ثانیه کې زه 100 متره مخکې ځم مطلب. صحیح ده؟ نو که چیرې تاسو هماغه نوي کوم چې تاسو په لوحه کې دلته ما تاسو ته وویلې چې د ښي لاس ته وګورئ نوي لیکل شوی که نه نو تاسو به یویس خانه نه لسیز خانه به اخلئ او ضرب د څو کوئ ضرب 3 کوئ
نو 3 په 9 کې څو کېږي 28 نو تاسو دلته 28 انتخابوئ په هر ثانیه کې به تاسو څو متره سفر کوئ یا مطلب په هر ثانیه کې په هر سکند کې تاسو به 28 متره مخکې ځئ نو 10 متره نه ده دا خو جواب هم صحیح نه ده نو اوس په سی جواب کې داسې ښودل شوی je maintiens الوغ نو تاسو هلته تاسو ته وښودل شو چې ستاسو سرعت 90 پورې صحیح ده او تاسو سرعت څو ده 80 پر کیلومتر 80 کیلومتر پر ساعت نو مطلب دا ده چې تاسو بالکل منظم او صحیح روان یاستئ نو دا جواب هم صحیح ده او ډي ژاکسلر نو تاسو ډیر اکسلریټر ته ضرورت نشته ځکه چې ته د مخکې نه هماغه سرعت ته برابر یې نو جوابونه موږ او تاسې انتخاب کړ راځئ ګورو چې سیستم کې څه وایي صحیح ده کوم معلومات چې ما تاسو ته درکړه دلته هم تاسو ته هماغه عین شی ټکی په ټکی ښودل شوی چې دلته ګوره تاسو ته ویلي چې 90 کیلومتره او د دې 90 نه یویزې نه اخلو لسیزې اخلو او په 3 ضربه 28 متره کېږي نو مطلب دا ده چې په یو سکند کې 28 متره مخکې ځو او نظر د سرک قانون ده چې 90 کیلومتره پر ساعت ده نو زموږ تاسو سرعت صحیح ده په خپل سرعت پر روان اوسو Je me déplace sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets mon clignotant gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. ملګرو دا سوال تکراری ده بیا هم د پخوا په شان زما په لاس کې څه نه ده چې زه تاسو ته سوال انتخاب کړم او یا داسې نور نو دا سوال بیا هم راغلی ده البته زر به یې حل کړو مخکې بل سوال ته لاړ شو دلته ویل شوی ده je me déplace sur la voie de gauche زه به چپ لاس نیسم ولې چپ لاس نیسي ځکه چې دلته ګوره دا موټر باند د هغې د اورژانس کې ولاړ ده صحیح ده امکان لري چې دننه نفر یا کس یا ډریور کته شي دروازه واسکي او تاسو هغه په موټر ووهئ نو کوشش وکړئ چې چپ لاس ته ځان واړوئ وي je mets mon clignotant à gauche نو کله چې زه د یو لیکې نه بل لیکې ته اوړم زه به څه کوم آیا زه به خپل اشاره لګوم او که نه لګوم 100% به تاسو خپل اشاره لګوئ بیا هم ویډیو ده دوستانو متوجه شئ وګورئ چې څه کیږي ګوره دیپاسما ده J'ai fini de dépasser ces deux véhicules. Je me rabats sur la voie de droite. Réponse A. Je reste sur la voie du milieu. Réponse B. ګوره دوستانو لکه کومه سي چې تاسو ته ما پخوا ویلې چې د دغه درسونو نه مطلب دا ده چې تاسو په سرکو بلد شئ تاسو د سرکونو په قوانین ځان پوهی کوئ صحیح ده ګورئ دلته موږ تاسو سبقت وکړه د هغه دوه موټرو نه کنه د دوه موټرو نه تیر شو اوس وایي زه به څه کوم آیا زه به ښه وایي زه ما دی پس ما ختم که کنه دی پس ما نه خو پوهیږئ چې د یو موټر نه مخکې کېږي مخې ته یې برابروئ ځان اوس وایي je me rabats sur la voie de droite زه به ښي غاړې ته ځان اچوم یا د ښي لیکې ته ځان برابروم je reste sur la voie de milieu او یا زه چې په دې منځنۍ لیکه کې روان یم همدا صحیح ده نو دوستانو کومه سي چې ما تاسو ته پخوا ویلې تاسو کوشش وکړئ چې په دې هغه اشارو په هر څه باندې ځان پوه کړئ تاسو په دغه شیشه کې وګورئ په دې آینه کې د زما ماوس ګورئ ما تاسو ته تصویر غټ کړ ګورئ د سپینې لیکې چې دي داسې نږدې نږدې د یو بل سره وینئ متوجه یاستئ نو دغه سپینې لیکې چې دي دا موږ ته څه ښیي دا موږ ته دا ښیي چې دغه ښي لیکه یا د ښي طرف زموږ چې دا ریزرو ده دا هغه چا دپاره ریزرو ده چې هغه په 80 کیلومترو کې سفر کوي مطلب دا ده که چیرې تاسو موټر ځغلوئ او 80 کیلومتر پر ساعت سفر کوئ تاسو کوئ شئ چې د هغه ښي لیکې نه استفاده وکړئ په هغه حالت کې چې داسې دا تاسو په خپل شیشه کې چې وکتل داسې حالت وي او یا هم که چیرې غټ موټر او تاسو په دغه سرک په دې اتوغوت کې ځغلوئ او سرعت تاسو 80 کیلومتر پر ساعت ځئ نو د ښي غاړې نه استفاده کوئ شئ نو اوس موږ تاسو خو سرعت تیز ده صحیح ده ځکه چې موږ تاسې غبا وکړه یا مثال د خبرې وبخئ دیپاسما هم وکړه سبقت هم وکړو نو زموږ تاسو سرعت جګ ده د شاتنۍ موټر نه نو اوس
je me rabats sur la voie de droite آیا زه اوس د ښي غاړې نه استفاده کوم؟ نه. je reste sur la voie milieu زه به د منځنۍ لیکې نه استفاده کوم. صحیح ده؟ تاسو کولی شئ چې ویډیو سره پاز کړئ او پوره معلومات دلته ټکی په ټکی سره ولولئ. ګوره دلته تاسو ته ښودلې ده چې 80 کیلومتره ماکسیمم د دغه ښي غاړې یا د دې ښي لارې یا د دې ښي لیکې سرعت ده چې د هغې نه زیات تللی نشي. صحیح شوه؟ Ma visibilité est inférieure à 50 mètres. Je roule au maximum à 90 km/h, réponse A. 70 km/h, réponse B. 50 km/h, réponse C. ملګرو سوال دلته داسې ده چې ma visibilité est inférieure de 50 mètres. Je roule au maximum à. فکر کوم دوستانو دا سوال به هم تکراري خو بیا هم ګوره کله چې دوړې کته کېږي یا وریځې کته کېږي د سړکو د پاسه زموږ تاسو د سترګې لیدنه کمیږي یا هغه د سترګو د دید ساحه کمیږي. موږ تاسو نشو کولی چې وړاندې ځای وګورو یا لرې ځای وګورو. صحیح ده؟ نو په دغه حالت کې وایي زموږ ستاسو د سترګې لیدنه د 50 مترو نه زیاته ده. زه هغه زیاترین سرعت چې ځغلوم هغه به څو وي؟ آیا 90 کیلومتره پر ساعت به وي او یا کیلومتره که 50 کیلومتره؟ نو په دغه حالت کې چې وریځې کته کېږي او موږ تاسو لږ څه مشکل د لیدنې پیدا کوو سرعت څو ته راځي؟ سرعت 50 کیلومتره پر ساعت. سمه ده؟ تاسو کولی شئ چې ویډیو هماسې d'habitude ودروئ او پوره معلومات دلته لاسته راوړئ. J'allume mes feux de détresse. Réponse A. Je reste à ma place. Réponse B. Je me place sur la voie de gauche. Réponse C. ملګرو فکر وکړئ چې بیا هم تاسو په لارې ګڼه ګوڼه کې یاستئ. دا اوس مهم نه ده چې دا ښار دننه یي د غوټي که هر ځای یي. مهمه خبره دا ده چې تاسو داسې یو ګڼه ګوڼه کې برابر شوئ. او سوال دلته داسې شوی ده j'allume mes feux de détresse. زه د خپل موټر هغه د détresse چراغونه لګوم. اوس دوستانو د détresse چراغونه کوم چراغونه ته وایي؟ هغه عاجل چراغونه ته وایي چې د موټر دې دواړو مخکې کونجو کې او دوه شا کونجو کې. مطلب دا ده چې په عین وخت کې په عین زمان کې هغه کوم اشارې چې موږ تاسې د ښي لاس او چپ لاس د تاویدو لپاره لګوو هغه څلور واړه یو ځای لګئ. هغې ته feu de détresse وایي. نو وایي په دغه حالت کې آیا هغه زه لګوم؟ نو تاسو ته ښه پوره ښکاري که نه چې دا سړک کې ګڼه ګوڼه ده او سرعت کم شوی ده نو هغې ته هېڅ ضرورت نشته. بس A جواب صحیح نه شوه. B جواب کې داسې ښودل شوی ده je reste à ma place. زه په خپل ځای کې پاتې کېږم. دا د دې نه مطلب دا نه ده چې زه په خپل ځای کې پاتې کېږم چې زه به دې ځای کې برک کوم. مطلب دا ده چې زه په کوم لیکه کې چې روان یم په همدې لیکه کې به روان اوسم. او په C جواب کې داسې ښودل شوی ده je me place sur la voie de gauche. او یا زه به چپ لاس ته ځان اچوم. نو تاسو که چیرې چپ لاس ته ځان واچوئ دلته وګورئ تاسو په خپل شیشه کې موټر دې وینئ؟ امکان نشته، تش ځای نشته. او زموږ تاسو وطن هم نه ده چې هلکه که دومره که ځای مې زر ځان یو ځای کې ننباسه. صحیح ده؟ دکې یو ټوقه وي. نو دا امکانات نشته. تاسو مخې ته هم ګورئ هلته موټر ده او شاته هم ده او دا امکانات نشته. نو ښه جواب به تاسو په نظر او بهتر جواب به څه شي؟ B جواب. صحیح ده؟ زه به په خپل لیکه کې روان اوسم. دوستانو دلته زموږ تاسې د نننی درس 10 سوالونه وو پای ته ورسېدو او دا هم زموږ تاسو رزلټ ده. نو تاسو په لوی خدای پاک سپارم تر بل درسه پورې خدای پامان.